بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زموږ اجاڼۍ د ډیره وخته څه د دوشنبې پیر ورځ او د جمعرات ورځې د دا دواړو ورځې روژې نیسي. ایا په دې هکله څه فضیلت شته؟ فتاوی حقانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 152 هغه لیکلي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د پیر په ورځ دوشنبه او سموار هم ورته وایي او د جمعرات په ورځ د الله جل جلاله په دربار کې عملنامې پیښیږي. نو ماته دا خوښه ده چې زما عملنامه چې کله د الله جل جلاله په حضور کې پیښیږي زما روژه وي. نو لحاظه د پیر سموار دوشنبه د دغه ورځې روژه او د جمعرات د ورځې روژه دا د ثواب کار دی. په حواله سره د جامع ترمذي جلد نمبر اول صفحه نمبر 158، دا غرنګ ابو داود جلد نمبر اول صفحه نمبر 322، مشکات المصابیح صفحه نمبر 190. نو په کار دا د عزتمنو چې دا روژه چې په دغه ورځو باندې یعنی د دوشنبې په ورځ او د جمعرات په ورځ د الله په حضور کې عملنامې پیښیږي، نو چې دا روژه وي نو عملنامه به د روژې په حالت کې پیښیږي. نو یقینا دا به ډیر د خوشبختی علامت وي. نو الله دې ستاسې اجاڼۍ ته نور هم پر دې باندې استقامت ورکړي او الله دې ټولو مسلمانانو ته په دغه ورځو د روژو د نیولو توفیق ورکړي. والسلام.